بسم الله الرحمن الرحیم. خرجو د MCSE یا ولسمه ویډیو ته چې راځو په دغه ویډیو کې سٹارټ اخلو، یعنی what is compressions. تیر ورځې مو تاسو فایل سیسټم، سکیورټي او کمپریشنز ویل. کوټام ویل زموږ کوټام، یعنی نن راځو خبره د کمپریشنز. کمپریس لکه څنګه چې د نوم نه ښکاري، د یو سیز حجم کمولو ته ویل کېږي موږ سره کمپریشنز. یعنی دلته ما سره مکمل ډریبونه دي، دا غونډه ډریبونه مې چې دی لکه سایز بیخي نه لري، صفر ده، خو ما سره چې دی په USB کې یو اندازه ډاکومنټس دي او زه غواړم چې دغه ډاکومنټس مکمل را واخلم او په یوه ډرایب کې واچوم، خو ما سره ډرایبونه ډک دي. نو زه راځم په یوه ډرایب باندې کمپریشن لګوم یا کمپریس کوم چې یو اندازه مونږ ته سایز پیدا شي او خپل دغه نوی ډاکومنټس پکې اسټوري کو. خو داسې نه چې د کمپریشن وکړ او ډاکومنټس دې پکې واچول او بیرته ته غواړې چې دا ډرایب بیرته ډیکمپریس کړي، نه، بیرته دوباره به دا ډاکومنټس اخواته کړي. یعنی زیاتره وایي چې ولا یعنی زیاتره وایي چې ولا دغه کمپریشن سره زمونږ چې دی دغه فایلونه چې دی خرابېږي. خو دا چې دی مونږ سره یعنی چور غلط خبره ده. یعنی یوازې چې صرف او صرف خرابېږي هغه چې دی مونږ سره ویډیوز دي چې د هغه مونږ سره دغه کوالیټي یو ذره کمېږي، خو اگزی مگزی فایلونه دی چې دی یعنی نه خرابېږي. زو د کمپریشن لګولو طریقې ته، یعنی دا اوس چې دی زما یوه ډرایبز ده، یعنی دغه اوس فکر دی وسي چې په دې ډرایب کې ما سره ځینې فایلونه موجود دي او ځینې چې دی فولډر موجود دي. بیا په دې فولډرو کې دننه جمع چې دی یعنی ځینې نور فولډر پروت دی، یو آوټپوټ آف فولډر فایلونه دي او بل چې دی مونږ سره چې دی فولډرز دي. راځم په دې کمپریشن لګوم، رائټ کلیک کوم، رائټ کلیک نه بعد پراپرټي نه بعد راځم د کمپریس په لوري. بیا چې دی اپلای کوم، دلته ما سره اوس دوه خبرې دي. یوازې صرف او صرف په هغه فایلونو باندې کمپریشن ولګوه، یوازې صرف او صرف په هغه فایلونو باندې کمپریشن ولګوه چې کوم یو په فولډر کې نه دي مکس، خو د هغې د بسای څومره وي بدون د فولډرز. وکه چیرې دا واخلو چې نه چې په دې ډرایب کې خدای وکړي چې هر څه پروت وي، که په سل فولډرو کې دننه فایل پروت وي A to Z، یعنی غونډه ماته چې دی څه وکړه کمپریس وکړه، نو د هغې دپاره څه به کې یعنی سب فولډرز. مشکل خو نشته. اوس چې په دې لګو مجبور چې شپه هم دلته پاتې شي، ډېر ټایم علي. زو خپل هدف ته ځان رسو.
په یو څه به ولګو چې صرف موږ ته هغه ثبوت ښکاره شي نور کوم هدف هم نه ده او دلته یو فولډر ده چې سایز ډیر کم ده دغه ونیس خو فکر دی وي چې آفس د په دې کې هم دننه فولډر دی رائټ کلیک کوم رائټ کلیک نه بعد پراپرټي ته ځم پراپرټي نه بعد اول سایز ته چې څومره ده 300 کمپرس حالت ته اوکې کوم اپلای کوم سب فولډرز خب څومره یې کم کړه ته یو شپږ خو فکر دی وي چې 400 MB ده ډیره کم ده کدا مونږ په 100 GB 200 GB ولګو بیا درته 10 GB او 15 GB پرېږدي بیا ته ډېر پته لګېږي خو فولډر ورکوټ دی موږ یعنې دغه چې کلر راغله د دې نه هدف داسې نه چې ورته وایي چې دا کلر دی یا د کلر ورکړی دی د دې علامې نه چې دی ته به پته لګی چې دا موږ سره څه شی شوی کمپریشن لګېدلی ورسېدې دغه لیکل نه بلو چې ده رنگ بدل شو بیرته چې اخواته کې ایڈوانس ته بځي او چک اخواته اوکې اپلای اوکې بھائی چې بیرته ووځي کوم ماده دی ویل چې دا یو ورکوټ فولډرز 400 MB حسم نه ښه بیرته خپل سایز واپس زه دې نه بعد چې د خبره د انکرپشنز یعنی زما چې دغه ډرایبونه دي په دې ډرایبونه کې زما فایلونه دي یعنی داسې یو فایل مې پکې موجود دی زه غواړم چې بل یوزر یې که دې کې لاګین کېږي سیوا زما د یوزر نه چاله چې دی دغه فایل چې دی اوپن نشي لکه دغه فایل ونیسي چاله دې څو نشي اوپن نشي دا د چې دی د سیکورټي نه خطرناک شی یعنی کله چې تا په دې انکرپشن ولګول که په خپل یوزر دغه یوزر کې لاګین کېږي نو طالب اوپن کېږي ښه که په ماما او کاکا او یو چاله په یوزبي کې واچې چاله په بل کې واچې هغې دوه نه اوپن کېږي هېڅ چاله هم نه اوپن کېږي صرف دغه یوزر پیژني بس نه کولاویږي انکرپشن چې دی دا خپل کوډ ورته داسې شوی د سکیورټي دی سره خبره پوهېږم خو دا دې کې دننه هغه بیک فایل پاتې کېږي که نه هغه خو دا خالي د دې د وین ورډ فایل ورکوي نو څنګه هغې سیسټم کې دا کوډ ورسره ځي سر داسې کوډ ورسره چې دی داسې کې ځکه چې دی له چې دی دې باندې ما ته مخکې ویله چې کوډ داسې دي چې په هر یو فایل باندې خپل کوډ بلټنز دي بلټن کوډز دي موږ سره خو زیاتره خلک چې دی په اکثریت ویډیوګانو باندې لګي ځینې ویډیو چې بې سره وي که فکر هم وي نو ویډیو درته څوک اچوي چې ډبل کلیک کوې نو هلته تاله ویډیو کلوز راځي کولاویږي نه ټول وجه د انکرپشنز خو یو څیز ته د فکر وي که د دې یوزر نه د ولګوله او وینډو د انکرپ شو بیا چې ته 100 دانې ایروساف په نامه یوزر هم جوړی دا نور نه کولاوي حال یې څه شی ده صرف ډیلیټ کومس یعنې ډېر احتیاط وکړي پکې زو د انکرپشن لګولو طریقې ته رائټ کلیک کا پراپرټیز ته ایڈوانس ته ځه انکرپټ ته ځه اوکې که اپلای که ګوره کلر دا ګرین شو که چیرې څوک وایي چې دا ولې ګرین شو نو ته ورته وایي څه ده موږ سره بیرته چې ختمه چک اخواته اوکې مشکل خو نشته زه دې نه بعد چې دی بلې موضوع ته what is protocols ما تاسو چې کله آی پی ادرس هم شروع کوله نو ما تاسو ویله چې پروتوکول انټرنیټ پروتوکولز آی پی مینینګ دی یعنی انټرنیټ پروتوکولز بیا ما تاسو ویله چې اوس یې پرېږدو مخکې بیا خبرې کوو پروتوکول چې د موږ سره نه د رول آف ریګولیشنز
یا the language of networking is called protocols. دغه نیټورک ژبې ته چې ده پروتوکولز دغه څومره چې خبرې او اترې کېږي که په لینس سطح کېږي او که په وین سطح باندې کېږي دا غونډه موږ سره ترو څه شی کېږي ترو پروتوکولز کېږي. دغه زموږ ستاسو دغه ژبې هم چې څومره هم دي دا ټول یوه پروتوکولز دي. انګلیش یوه پروتوکول ده، پښتو یوه پروتوکول ده، دری یو پروتوکول ده، مختلف پروتوکولز دي. خو هر پروتوکول ځان ته خپله چې دی رول او لیګولیشنز لري، قاعده او قانون لري. که چیرې د یو پښتون خبره وکړو دوی جدا خلک دي، خو که چیرته د یو انګریز خبره وکړو د هغې د چې دی رول لیګولیشن یې جدا دي. موږ سره هیڅ سیم نه خوري. ولې ځکه چې د هغې د دغه رسم او رواج جدا دي او زموږ ستاسو دغه رسم او رواج جدا دي. که شو خبره د سپورټس وکړو، کرکټ، فوټبال، ټینس، دا ټول لوبې دي سپورټ کې راځي. خو چیرته کرکټ او چیرته فوټبال قاعده او قانون چې دی فرق لري. نو مونږ هم دا خبره کوو چې هر پروتوکول یو بل نه چې دی څه لري فرق لري. دغه څومره هم چې پروتوکول مونږ سره دي دا مونږ سره په دوه حصو باندې تقسیم شي چې یو ټي سی پي دی او بل یو ټي پي دی. ټي سی پي میننګ دی مونږ سره یعنی ټرانسمیشن کنټرول پروتوکولز. یو ډي پي میننګ دی مونږ سره یعنی یوزر ډیټاګرام پروتوکولز. په دوه حصو تقسیم شي. که شو خبره د ټي سی پي په دې کې کنیکشن همیشه ریلایبل کانټینیو جاری وي، قطع کېږي نه، په یو ژبه ولاړ دی. ټي سی پي ریلایبلز ده، هالو اګنالجمنټس دي، یعنی په دې کې مونږ سره چې دی قطع کېږي نه، دا ټول ستا کنیکشن څه ساتي ریلایبل ساتي، کانټینیو درته ساتي. خو که چېرته راشو خبره د یو ډي پي وکړو کنیکشن لیس زر چې دی قطع کېږي، یوازې صرف هلو راځي خو اګنالجمنټ چې دی درته داسې نه راځي. که اګنالجمنټ هم راشي نو یو د یو څو سکنډ دپاره د هغې نه به چې دی ختم شي. یعنی جواب هلو جواب سوال او جواب. که شو خبره د ټیپس آف ټي سی پي آی پی انټرنیټ پروتوکولز. مو ته خپل آی پی خپل کمپیوټر ته آی پی ادرس اچو، خپل کمپیوټر ته څه کوو آی پی اچو، او موږ نه غواړو چې د آی پی خپله زه چینج یې کړم. آیا دا خپله چینج کېږي؟ ولاګه 100 کاله کې هم چینج شي. که چیرې ته مینولی آی پی ادرس اچې خپل کمپیوټر ته مینوالز او ته په خپله نه چینج کړې نو ولاګه 100 کاله کې هم چینج شي. یو دا نه وایي چې وینډوز کرپ شي. ولې ځکه چې جاري ده موږ سره کانټینیوس. که راشو خبره چې دی د اف ټي پي فایل ټرانسپورټ پروتوکولز، دغه څومره هم چې ډاونلوډ او اپلوډینګ دی دا ټول موږ ته څوک کوي اف ټي پي. دا مو تاسو معلوم وایو په خیر سرورونو کې اف ټي پي سرورز. بل شی موږ سره اس ام ټي پي سمپل میل ټرانسپورټ پروتوکولز. اوس چې مو ته فیسبوک کې چاله هاي لیکو انټر کوو، موبایل کې میسج لیکو او انټر کوو، خو مونږ په دې نه پوهېږو چې دغه میسج زمونږ څوک بوتله او څوک یې راوسته. دغه څومره هم چې میسجونه دي که وړي او که راوړي هغه غونډه چې دی اس ام ټي پي. بل چې دی پی او پی 3 یعنی پوسټ آفیس پروتوکول 3، یعنی زه ستا موبایل ته میسج سینډ کوم، اس ام ټي پي خو بوتله خو ستا موبایل هلته بند دی. آیا دغه موبایل ته د دغه میسج چې ساتي چې کله موبایل ولګې بیا تاله میسج راځي که نه؟ یا چاله چې تو خپل سی وي لیږې هغه آنلاین نه وي، اس ام ټي پي خو بوتله، اس ام ټي پي بوځي مو راوړي
خو تاله چې دغه افلاین میسجونه ساتي دا څوک ساتي POP3 HTTP ویم د دنیا هر سایت چې ته ځې نو تاله څوک براوزنګ کوي HTTP ګور غټ غټه لیکل شوی هم ده د دنیا هر سایت چې ته اوپن کوې نو هلته څه راځي HTTP براوزنګ غونډه چې دی تاله HTTP بل چې دی ټیلنیټ سیسانه موضوع دي یعنی د دې په واسطه مونږ کولی شو چې خپل راوټرز سټاپس د یو بل ځای نه او بغیر د کانسول نه چې دی څه وکړو اکسس ویا کنټرول بل چې دی RDP دی ریموټ ډیسکټاپ پروتوکولز یا ریموټ ډیسکټاپ کنیکشنز که چیرې ستا کمپیوټر کې مسله وي او ته ما ته وایې چې مسله راته رافه ریموټ ډیسکټاپ په ترو ستا ډیسکټاپ راپورته کوم او تا ستا پی سي کې چې هر مسله وسي مسله ته څه کوم رافه کوم دا هم عملی دی دویم کس سیستم اکسس کول ډیسکټاپ اغستل بل چې د HTTPS یعنی هایپر ټیکسټ ترانسپورت پروتوکول سروسز دا اکثریت سایټونه چې موږ سره ډېر هیوي وي ورباندې لوډ ډېر زیات وي او غواړي چې هغه سایټ تاله چې دی زر تر زره اوپن شي نو څه ورته لیکو HTTPS یو چې بلاک خبره نه کوو د خبره د لوډز کوو اکثریت سایټونه چې ډېر لوډ ورباندې وي اکثریت سایټونه باندې ډېر هیوي وي د هغې د اوپن کولو دپاره مونږ HTTPS استعمال آخره کې هېڅ ورته اضافه که خاص زه د نه بعد خبره د UDPs کوم DHCP دا مخکې سرور ده ډاینامیک هوسټ کنفیګریشن پروتوکولز که چیرې تا سره چې دی یوه لس یا شل کمپیوټرز لس و یا شل کمپیوټرز او غواړي چې دې کمپیوټرو ته چې دی مستقیم IP ادرس د سرور نه لاړ شي ګوره فاز د خپله ځي که نه که مونږ خپله اچو نو مونږ خپله ځو او که وایي چې د DCP د لارې نه لاړ شي نو خپله دا ځي خو یو خبره ده نن درته دا IP ورکوي سبا بل ورکوي ګینټه بعد بل ورکوي بل ګینټه بعد بل ورکوي یعنی د کمپیوټر د ریسټارټ نه بعد چې د ستا IP څه شی کېږي چینج کېږي د دې داسې قانون د UDP دی که نه انریلایبل ځي که نه په یو ژبه نه دی ولاړ بل چې دا مونږ سره TFTP ټریول فایل ترانسپورت پروتوکولز مو تاسو ویلو چې یو کټالیک سویچ لرو کټالیکس هب لرو چې د هغه مونږ سیټ اپ اوپن کوو همداسې مو ویلو که نه د هغه کټالیکس یا د سیسکو راوټر یا د ملټیلیډ سویچ یا د ایسر راوټرز د دې چې بیک اپ اخلي بیک اپس او دوباره چې دغه بیک اپ څه شی کوي رستور کوي ترو څه شی کېږي مشکل خو نشته راځو دې نه بعد خبره د پورټس کوو پورټس څه دی کمیونیکیشن چینلز خیال دې وي چې کمیونیکیشن چینلز دلته د فکر وي یعنی ایچ پروتوکول has its own numbers دا ستا جسم چې دی جسم دا پروتوکول دی ستا دغه روح چې دی ورومه دا څه شی دی دا پورټ نمبرز اصلي کمیونیکیشن څوک اچوي روح اچوي چې نه وي نو خو بیا کېږي نه یعنی ستا دغه څومره چې مونږ خبرې وکړو چې دا کېږي هغه کېږي هغه کېږي هر پروتوکول هم ویله دا ټول شاته چې دی مونږ سره خپل څه شی دی پورټ نمبر رنج اف پورټ نمبر د یو نه والا تر 15,515 خو دومره پروتوکول نشته ولې ځکه چې د اکثریت شاته چې دی دوه پورټ نمبر کار کوي د اکثریت شاته درې پورټ نمبر کار کوي د اکثریت شاته یو پورټ نمبر کار کوي نو خامخا پورټ زیات شو پروتوکول څه شی شو پورټ چې دی په دوه حصو باندې تقسیم شي یو فیزیکل ده بل لاجیکل فیزیکل ماوس کیبورډ USB دا فیزیکل دا موږ سره فیزیکل
یعنی مونږ چې اوس خبره کوو خبره د دې فیزیکل نه کوو چې موز او کیبورډ او یو اس بي وغیره مونږ غونډه چې دی خبره د لاجیکلز کوو چې مونږ ته نه ښکاري خو کار کوي دلته چې دی هر پروتوکول خپل پورټ نمبر د اف ټي پي شاته 21 شیلز ایچ ټي ټي پي شاته 80 وغیره وغیره ټول دلته لیکل شوي زه یو مونوګرام په دولس یعنی دا چې شو مونږ سره انټرنیټ شو دنیا شو جهان شو دا زما پیسې شو دا ګوګل سرور شو ټول دنیا انټرنیټ سره چې دی کنیکټ دغه ټول دنیا چې یو بل سره کنیکټ ده دا څومره ډیوایسونه په ترو کنیکټ دي خبره 2 billions devices کنیکټ دي لکه مونږ ته صحیح اندازه پته نه لګیږي مونږ وایو چې بس خالق وخو کار کوي 2 billions deviceونه چې دا کنیکټ دي چې دا ټول دنیا یو بل سره څه شي کوي وصل کوي یعنی دلته سره اعظم په خپل پی سي کې سی لیکم HTTP خیر HTTP کو کنټرول انټر سره خپل راځي خو خیر HTTP www.google.com امدا څه ده کنه یعنی کله چې مونږه www.google.com لیکو مونږه مخکې ویل چې مونږ ته براوزینګ څوک کوي HTTP خو کله چې دا بهر ته دا خبره وځي کمپیوټر کې خو ماته HTTP ښیي خو دلته چې کله بهر وځي د دې شاته چې د څه شی دی اتیا اوس د HTTP سره څه دی اتیا پورټ نمبر یعنی زمونږ دغه ریکوست چې وړي ګوګل سته او بیرته دوباره راوړي مونږ ته چې د خپل پی سي ته دا څوک مونږ ته وړي او راوړي آسان اگزامپل د یو چا د لمبر د پاسه داغه نوم لیکو د چا د لمبر د پاسه نوم لیکو دا غي نوم باندې مونږه یس بٹن پریس کوو همداسې ده کنه اړیکه خو ترو نوم نه کیږي دا نوم کنورټ کیږي څه شی ته لمبرز او زمونږ خبره زی کبیر ته راځي هغه ماته کال کوي نو اول چې ده مونږ ته څه راځي لمبرز خو هلته په سکرین کې کنورټ کیږي څه شی ده وایي دغه نوم چې نیم او نوم چې دی لکه دا چې چینج کوي را چینج کوي دا ټول د ډینس په واسطه کېږي ډینس سرورز مشکل خو نشته کنسپټ هم کولی شو سبا په خیر ور ګروپ شروع کوو یعنی شیرینګ ریسورس دا شی